د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه. اشرف غني تازه کوم کار وکړ او څه ویلي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه وروستیو کې ښه خبرونه ډېر کم دي او هرې خوا د وژنو او د افغانستان د بربادۍ خبرونه دي. خو د دې بدو خبرونو منځ کې ښه خبر دا دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني باختر افغان هوایي شرکت له بیا رغونې وروسته پرانیست. په همدې اړه تېر ماسخوتن د حامد کرزي په بین المللي هوایي ډګر کې مراسم جوړ شوي وو چې لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون درلود. په دغه مراسمو کې د باختر افغان هوایي شرکت رئیس احمد مسلم خرم وویل چې موږ په 7 میاشتو کې وتوانېدو چې یاد شرکت په پښو ودرو. جمهور رئیس محمد اشرف غني بیا وویل د افغانستان دښمنان نشي کولای چې زموږ ملي اراده ماته کړي. هغه زیاته کړه باختر شرکت بیا ورغول شو او دا ګام د اړتیا پر بنسټ وشو. جمهور رئیس د باختر شرکت او هوایي ډګر مسؤلینو ته په خطاب کې وویل تاسې د فساد او هر ډول بې بندوبارۍ پر وړاندې د حکومت د رهبرۍ ملاتړ له ځانه سره لرئ. باختر هوایي شرکت څو لسیزې وړاندې د جګړو له امله له منځه ولاړ چې اوس خوشبختانه بیا ورغول شو او د هېواد دننه بالوطني کوي. دغه راز جمهور رئیس غني په حامد کرزي بین المللي هوایي ډګر کې د امنیتي کمرو نوی او پرمختللی سیستم هم پرانیست. دغه سیستم د آلمان هېواد په مرسته په پرمختللې بڼه جوړ شوی. په پرانیستو مراسمو کې جمهور رئیس غني د امنیتي کمرو نوی سیستم د یاد هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره فوق‌العاده مهم او ستر ګام وباله او زیاته یې کړه د یاد سیستم په فعالېدو سره به په حامد کرزي بین المللي هوایي ډګر کې د مسافرو ځان او مال او د الوتنو امنیت او خوندیتوب ته لا زیاته پاملرنه کیږي او د نشه یي توکو د قاچاق مخه به ونیول شي. په هر حال هوایي ډګرونه د یو هېواد لویه ملي شتمني ده او ترڅنګ د عاید یوه لویه لاره هم ده او پاملرنه یې د دې لامل کیږي چې د افغانستان اقتصاد پیاوړی او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ او څومره مهم ګام یې بولئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. دا و د باختر هوایي شرکت د رغېدو په اړه زموږ ویډیو. تر بیا چې ستاسو پړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.